السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په موبایل فیسبوک آی ډي کې خپل شمیره معلومه کړو چې دغه آی ډي په کومه شمیره خلاصه سوې ده او کومه شمیره کې جوړه ده. نو که زموږ څخه هغه لمبر ورک وي چې دا په کوم لمبر خلاصه ده، نو تاسو هېڅ مه پریشانه کېږئ. دې لپاره به تاسو لومړی خپل فیسبوک خلاص کړئ. کله چې فیسبوک خلاص کړئ، بیا په دغه درې لاینه باندې کلیک وکړئ. بیا دلته سیټینګز ته راسئ ملګرو. کله چې په سیټینګز پرایوسي باندې کلیک وکړئ، بیا په سیټینګز باندې کلیک وکړئ او دلته پرسونل ان اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. کوم ځای کې چې د فیسبوک آی ډي نوم اوړي هلته به ولاړ شئ. ګوره دلته ښې نوم اوړي، نیم او دلته کنکټ انفو په دغه دوم اپشن باندې به کلیک وکړئ. ګوره منیج یور فون نمبرز اینډ ایمیلز دا ورته لیکلي دي. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته چې تاسو د فیسبوک آی ډي په هر شي خلاصوي، که په شمیره خلاصوي او که په جیمیل اکاونټ باندې خلاصوي، خو دغه د فلحال زما آی ډي په جیمیل اکاونټ خلاصه ده، دا دې راپورته کړي. او که ستاسو د په نمبر خلاصوي، دلته نمبر هم راپورته کوي. نو دا وه نننۍ خوندوره ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې نو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. یوټیوب چینل کې زموږ ویډیو ګورئ، نو د یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دا رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ